بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن کریم د ترجمې او تفسیر دویم برخې ته ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة بقره سورت مدني دی، پرته د 281 نمبر آیات څخه چې د حجة الوداع په کال په مینا کې نازل شوی دی. 280 آیاتونه لري او 40 رکوګانې لري. د المطففین له سورت څخه وروسته نازل شوی دی، په تلاوت کې دویم او په نزول کې 87 نمبر سورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله تعالی جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پر رحم لرونکی دی. الف لام میم. الف لام میم دې مقطعات وایي. په دې باندې پرته د الله تعالی جل جلاله او رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل څوک نه پوهیږي. دا د دې دوه په منځ کې یو پټ رمز دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا هغه کتاب دی چې هیڅ شک نشته پکې کې، چې دا د الله تعالی جل جلاله د خوا څخه پر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل شوی دی. هدى للمتقین. او دا کتاب هدایت دی د پاره د پرهیزګارانو. الذین د هغو خلکو د پاره، د هغو پرهیزګارانو د پاره، یؤمنون چې دی ایمان لري، بالغیب په غیب سره. دینه الله جل جلاله لیدلی دی، او نه د قبر عذاب لیدلی دی، نه دوزخ او جنت لیدلی دی. بیا هم دی د الله تعالی جل جلاله پر ټول اوامر باندې ایمان راوړی دی. ویقیمون الصلاة. او دی سم ادا کوي، په صحیح توګه باندې ادا کوي سره د ټولو حقوقو لمونځ. ومما رزقناهم ينفقون. او ځینې د هغو شیانو څخه چې ورکړي وو موږ دوی ته، چې دی مصرفوي د الله تعالی جل جلاله په لاره کې، یعنې صدقې کوي، زکاتونه ورکوي. والذین یؤمنون. او هغه کسان چې ایمان لري دوی، بما په هغه کتاب سره انزل چې نازل کړه سوی دی، الیک تا ته ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم. وما او په هغه کتابونو باندې ایمان راوړي، انزل چې نازل کړه سوي دي، من قبلک مخکې تر دې، تر قرآن کریم مخکې چې کوم کتابونه نازل سوي دي په هغوی باندې هم دوی ایمان راوړي. وبالآخرة هم یوقنون. او د آخرت په ورځ باندې د دې یقین دی، د آخرت پر راتللو باندې د دې باور دی. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. اولئک همدغه کسان علی هدى پر هدایت باندې دي، من ربهم د خپل رب د طرفه څخه، واولئک هم المفلحون همدغه کسان کامیاب دي، همدغه کسان ستایل سوي دي.